ګوره دا خبره هم په یاد ولره کله چې ته د الله تعالی نه سوال کوي او یو څه غواړې او بار بار یې غواړې خو هغه یې نه درکوي، نو وپوهېږه چې په دغه څه کې ستا دپاره خیر نشته. کله چې ته د الله نه یو څه غواړې او هغه یې نه درکوي نو زړه مه تنګوه، وپوهېږه چې په دغه څه کې ستا دپاره خیر نشته. که خیر پکې وای نو هغې به حتما درکړي وای، ځکه هغه کریم ذات دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله تعالی د خپلو بندګانو سره د 80 میندو نه هم ډیره مینه کوي، نو په هر حال د الله شکرګزار بنده واوسه، او دا هم په یاد ولره چې دا دنیا د امتحان ځای دی. الله تعالی فرمایي الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موږ مرګ او ژوند د دې دپاره پیدا کړي دي چې تر څو تاسې امتحان کړو او وګورو چې په تاسې کې تر ټولو ډیر غوره عمل څوک ترسره کوي.